السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په جرمني کې د لوړو زده کړو اړوند یو نوی معلوماتي ویډیو ته له ما روغمن وثیق سره ښه راغلاست. په تېره ویډیو کې موږ په جرمني کې د لوړو زده کړو اړوند یو څه بحث کړی و، خو په نننۍ ویډیو کې به موږ او تاسې په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کولی شو د خپلې خوښې رشتې اړوند معلومات ترلاسه کړو. که تصمیم مو په جرمني کې د لوړو زده کړو وي، نو تر ټولو مهمه دا ده چې باید تاسو په سفارت کې وخت واخلئ. د یادونې وړ ده چې تاسو کولی شئ یوازې د پاسپورټ په لرلو سره په سفارت کې وخت واخلئ او باقي خپل پروسیجر ته ادامه ورکړئ. راځئ ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د انګلیسي او جرمني ژبو له لارې د لوړو زده کړو توپیرونه. لومړی، انګلیسي ژبه. که غواړئ په انګلیسي ژبه باندې لوړې زده کړې وکړئ، نو تاسو ته د ژبې اسناد پکار دي چې دا اسناد باید د B2 یا C1 په کچه وي چې معادل یې حد اقل د آیلټس 6 نمرو او ټافل 15 نمرو سره سمون خوري. دوهم، جرمني ژبه. که غواړئ په جرمني ژبه باندې لوړې زده کړې وکړئ، نو بیا هم د ژبې اسنادو ته ضرورت لرئ، خو دلته شرایط یو څه فرق لري، ځکه چې د افغانستان څخه د جرمني ژبې زده کړه تر C1 لیوله پورې ډیره ګرانه ده. نو معمولا اولا تاسې د جرمني پوهنتون څخه مشروط اډمیشن اخلئ. مشروط په دې معنی چې تاسې باید اولا جرمني ژبه تر C1 کچې پورې په جرمني کې زده کړئ او بیا د DSH امتحان ورکړئ چې په دې امتحان کې تر کامیابېدو وروسته تاسو کولی شئ په جرمني کې لوړې زده کړې وکړئ. DSH چې د Deutsche Sprachberufung für den Hochschulzugang مخفف دی، د جرمني پوهنتونونو لپاره رسمي ازموینه ده. د یادونې وړ ده چې په سفارت کې د دې امکان هم شته چې د انټرویو په ورځ تاسې څخه د A2 یا B1 یا کوم بل لیول معتبر اسناد وغوښتل شي چې د ویزې ترلاسه کولو لپاره اړینه ده. ګرانو لیدونکو، تر ټولو مهمې برخې ته راځو چې څنګه کولی شو د خپلې خوښې رشتې اړوند معلومات ترلاسه کړو. راځو په ګوګل کې ډاټ پورټال لیکو. کله چې مو ډاټ پورټال ولیکو، تاسو ته به دغه صفحه ښکاره شي. په دې صفحه کې تاسو په دې اولني لینک باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته د ډاټ ویب سایټ ښکاري. په دې ویب سایټ کې به تاسو لاندې راشئ. لاندې چې راغلی، دلته په انټرنیشنل پروګرامز باندې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو، تاسو ته دا صفحه ښکاري. په دې صفحه کې 3 کمانډ دي چې کورس ټایپ، کورس لنګویج او فیلډ اف سټډي. د مثال په ډول کورس ټایپ کمانډ کې موږ تاسې بیچلر لپاره غواړو، ماستري لپاره، دکتورا لپاره. د مثال په ډول موږ تاسو پکې ماستري ټیک مارک کوو. کورس لنګویج چې دی، هغه موږ تاسو مثال په ډول انګلیسي، فیلډ اف سټډي، انجینري انتخابو او دلته سرچ کې فرض مثال لیکو چې واټر منیجمنت. دا چې موږ کله انټر کړو، موږ تاسو ته دلته مختلف کورسونه چې په جرمني کې په دې برخه کې ماستري پروګرامونه لري راځي. نو تاسو کولی شئ دلته یو دانه باندې کلیک وکړئ او د هغې معلومات ترلاسه کړئ. د مثال په ډول موږ تاسو دلته په ماستر ډیګري واټر انجینرینګ په دې باندې کلیک کوو. کله چې تاسو کلیک وکړو، تاسو ته د دې اړوند ټول معلومات دلته شته دی، تاسو پیدا کولی شئ. مختلف کمانډونه دي. ورځو په اورویو کې. اورویو کې تاسو که وګورئ، لیکلي دي چې ډیګري ماستر اف انجینرینګ ده، کورس لوکیشن چې دی مګډیبورګ کې دی، ټیچینګ لنګویج هغه انګلیش ده، او همداشان نور ټول معلومات تاسو دلته پیدا کولی شئ. د مثال په ډول پروګرام ډیوریشن چې دی 3 سمستره دی، نو دا تاسو ټول ولولئ او لنډ معلومات ټول دلته لیکل شوي دي. بل کمانډ چې دی کورس ډیټیل دی. کورس ډیټیل کې تاسو کولی شئ د کریکولم خپل وګورئ چې فرض مثال په لومړني سمستر کې تاسو کوم مضامین لولئ، هغه دا مضامین دي. په 2یم سمستر کې تاسو کوم مضامین لولئ، په 3یم سمستر کې تاسو کوم مضامین لولئ. تاسو کولی شئ په دغې طریقې سره د خپلې خوښې رشتې اړوند معلومات ترلاسه کړئ.
په دې بل کمانډ کې څه شی دی. په دې بل کمانډ کې موږ تاسو وګورو ټیوشن فی نه لري. د دې اړوند لاندې نور تاسو ټول مطالعه کوئ. که دا موږ او تاسې هر یو تشریح کوو ویډیوز موږ اوږدېږي، نو تاسو بیا کولی شئ د خپلې خوښې اړوند رشتې معلومات ترلاسه کړئ. تر ټولو مهمه برخه مهم کمانډ چې دی هغه ریکوایرمنټ دی. که په ریکوایرمنټ موږ تاسو سره شو، دلته وګورئ لیکلي دي چې زموږ او ستاسې تیر لیسانس باید حد اقل 7 سمستره او یا هم 210 کریډټه باید موږ او تاسې اخیستي. داسې حالت هم راځي چې ځینو خلکو 190 کریډټه پوهنتون ویلی، نو هغې وبه څه کوي؟ د هغوی لپاره باید داسې یو اپشن شته دی چې دوی کولی شي د پروګرام یا د ماسترۍ نه شروع کېدلو نه مخکې دوی ته 40 کریډټه 30 کریډټه مخکې درس ورکول کېږي، تر څو دوی وکولی شي خپلې ماسترۍ ته دوام ورکړي. د لانګویج ریکوایرمنټس اړوند د انګلیسي ژبې مختلف امتحانونه دلته دي او د هغې اړوند ریکوایرمنټ یې ذکر کړي دي. تاسو کولی شئ دا ټول دلته ولولئ. په ریکوایرمنټ کې بل موږ تاسو څنګه کولی شو چې ګورئ اپلیکیشن ډیډلاین ټول یې دلته لیکلي دي. 10 د نومبر د سمر سمستر 10 د نومبر. بل سبمیټ اپلیکیشن ټو تر ټولو مهم دا دی چې موږ تاسو که دلته وګورو دا د یوني اسسټ د لارې دی. تاسو کېدای شي ذهن کې سوال پیدا شي چې دا یوني اسسټ د لارې موږ تاسو څنګه کولی شو اپلای وکړو. یوني اسسټ چې دی دا د پوهنتون او شاګرد ترمنځ یو د پل په شان دی، یو ارتباطي پل په شان دی. موږ تاسو خپل اسناد یوني اسسټ اپلوډ کوو. کله چې یوني اسسټ دا ارزیابي کوي بیا یې پوهنتون ته ورلیږي او بیا موږ تاسې خپل اډمیشن ترلاسه کوو، یعنې ترلاسه کوو. هغه بیا بعدي خبره ده. او ځینې چې هغه آنلاین مستقیم کولی شي چې پوهنتون دپاره اپلای وکړي، هغه ته مستقیم شاګرد مستقیم د پوهنتون سره په ارتباط کې کېږي. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به په دې باندې مفصلا ویډیو جوړه کړو چې څنګه کولی شو د یوني اسسټ لارې ګټه واخلو او څنګه کولی شو چې مستقیم پوهنتونونو ته خپله اپلایګانې وکړو. نو سرویس خدمات کې هم دا شان مختلف معلومات دي چې کولی شي تاسو دا دلته ټول ولولئ او د خپلې خوښې رشتې اړوند معلومات ترلاسه کړئ. بل about د یونیورسټي دلته د مګډیبورګ د پوهنتون اړوند ټول معلومات لیکل شوي دي. د دې تاریخچه حساب کتاب ټول معلومات تاسو دلته پیدا کولی شئ. او په کانټاکټ برخه کې دغه ځای چې تاسو ګورئ نو دلته ایمیل شته دی، د تلیفون شماره شته دی، کولی شئ تاسو ارتباط ورسره ونیسئ. نو بهتره به دا وي چې تاسو ریسرچ وکړئ، لټه وکړئ، د خپلې خوښې رشتې پیدا کړئ او خپل لوړو زده کړو ته په اروپایي هېوادونو کې ادامه ورکړئ. ګرانو لیدونکو، تاسو کولی شئ چې د ډاډ ویب پاڼې لینک پاس په ډسکرپشن کې پیدا کړئ. او که لا تراوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ، له ملګرو سره خپل نظریات مو راته په کمنټ کې ولیکئ. او دا چې په راتلونکو ویډیوګانو کې موږ په کومو برخو باندې بحث وکړو په کمنټ کې راته ولیکئ. له ملتیا مو ډېره زیاته مننه. په لوی او بخښونکي رب مو سپارم. تر بیا الله حافظ.